د ولسمشر غني د پلویانو لپاره ښه خبره. سلام، وخت بخیر، راته ستړي مه شئ. له مطلب تشریح کېدنه مخکې چینل ضرور سبسکرایب کړئ. له اسلامي جمعیت ګوند یو جلا شوې څانګې له ولسمشر غني څخه ملاتړ اعلان کړ. د انسجام شورا په نوم د صلاح الدین رباني په مشرۍ د اسلامي جمعیت ګوند یوه جلا شوې څانګه نن په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکو ټاکنیز ټکټ څخه ملاتړ اعلان کړ. د دغې شورا مشر اکرم معصومي ویلي دي چې دغه ډله د همهغه جمعیت ګوند په برخه و چې اوس به له دولت جوړونکو ټیم څخه ملاتړ کوي او ملا به یې تړي. دا د ونې وړ ده چې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو جمعیت ګوند په برخو ویشل شوی دی. صلاح الدین رباني له ډاکټر عبدالله عطا او یې شمېر نور مخکښ غړي د محمد حنیف اتمر ټاکنیز ډلې ته ورغلي وه. دا مطلب مو همدومره و. که مو خوښ شوی وي ضرور یې لایک کړئ او د خپل ملګرو سره یې شیر کړئ. خو تر بل مطلبه تاسې ټولو ته ښه وخت. خدای په امان.